د نیک عمله بچي دعا د مور پلار دپاره ښه قبلېږي. حدیث راوړی د ابو هریره رضی الله عنه چې دا امام ابن ماجه راوړی دی، امام احمد هم راوړی. دې ته غوږ کښېږدئ ښه دې حدیث ته، او بیا ستاسو مرضي ده چې د خپلو بچو څنګه تربیت کوئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. الله په جنت کې به الله د نیک انسان درجه اوچته کړي، د نیک انسان. او چې جنت ته تللی دی خو څه دی؟ نیک دی. فیقول نو دا سړی به وایي یا ربي ای زما ربه انا لی هذه، دا زما درجه څنګه اوچته شو؟ یعنی دې ته خپل ځان معلوم دی چې صحیح د نیک عمل زما شتي، خو دغسې ته د رسېدو خو زه لایق نه یم، دېسې ته څنګه ورسېدم؟ الله به ورته وایي باستغفار ولدک لکه، په استغفار یعنی بخښنې غوښتلو د بچي ستا دپاره ستا، په استغفار د بچي ستا دپاره ستا، ستا بچي ستا دپاره بخښنې غوښتلې وي د الله نه چې یا الله زما د پلار وبخ، یا الله زما د مور وبخې، ځکه ته نن دې مرتبې ته راورسېږي. او دې ځای کې دلیل یو راوړی، او ما خو کوشش اکثر په دې کتاب کې دقه کړی دی چې یو دلیل ذکر کړم بس. وجه د هغې دا ده چې کتاب څومره لږ مختصري نو خلک یې د ویلو شوق ډېر که بل یادېږي سړي ته اسان. یعنې په دې باندې یو بل مشهور دلیل دی، هغه حدیث چا ذهن کې راځي؟ مشهور حدیث دی، لاس ته اوچت کو به دې کتب دقه به دې ویلو داسې چې دې ذهن کې دي کېدای شي دقه وي. بارک الله فیک رفع الله قدرک. ماشاء الله دا مراد صاحب ورته تاسو ټولو کې تکړه دي په سوالاتو جواباتو کې مشارکاتو کې، او د استاذ داسې شاګرد خوښي چې دی د استاذ سره او د هغه په درس کې د هغه سره ژوند تېروي. اذا مات ابن آدم انقطع عمله، د آدم بچی چې مړ شي عمل یې ختم شو سوای د درېو نه، هغه علم چې ده پرېښودی دی او خلک ترې فایده دي، او دویم صدقه جاریه، او ولد صالح یدعو له، نیک عمله بچی چې دعا غواړي چا دپاره؟ د دې مور پلار دپاره. اوس دا ستا مرضي ده چې ته شاته څنګه بچی پرېږدې. زه درته په الله قسم خورم په الله چې دې بچي له دې دیني تربیت نه یې کړی که نه، او ته د ده نه اربپتي او کربپتي ته جوړ کړې، او دی په بنګلو کې او په موټرو کې پاتې کړې، دې ته هیڅ فایده نشي درکولی. خو ستا دا بچی که فقیر او ملنګ پاتې شي که نه، او الله او د الله پیغمبر دې ورته ښوولی او چېرته لاس اوچت کړي یا الله زما په پلار باندې خپل رحم وکړي، دا قبر به راته نور نه ډک شي، رڼاګانې به جوړې شي، آخرت کې ورې درجې اوچتې شي. کوشش دا کوئ چې شاته نیک عمله اولاد پرېږدئ چې ته د دنیا نه لاړ شي او ته خپله یو نښه پرېږدې چې او دا سړی نیک عمله و. یو خو دا نښه پرېښوده چې او داسې سړی تېر شوی، دا خو کافران هم دا نښې پرېږدي که نه، د کافر بچي که نه نښه دا ده چې دا دغه پلاني زوی دی، نو مطلب چې هغه و نه، ته نښه دا پرېږده چې دا چې د چا زوی دی هغه نیک عمله سړی او ځکه دې بچي ته وګوره څنګه تربیت یې وله کړی. او نیک عمله بچي مور پلار دپاره دعاګانې غواړي. دا بېدینه خو والله چې خیرې پکې کوي. بل ورځ یو ملګری موږ ته لګیا و، قصه یې کوله، د احمدشاه دی ګواه دی، وایي زمونږ خپلوان دي خپل پلار ته خیرې کوي، وی الله دې تباه و برباد کړي چې را دومره مال یې موږ ته پرېښودی، لویه جاښه جوړه شوې ده، الله دې تباه کړي چې را دومره جاښه یې موږ ته پرېښودې ده. چې ته د هغوی اختلافات راغلي وو، د مال د لاسه هغه مال ډېر زیات، نو الله دې تباه کړي چې را دومره لویه جاښه یې موږ ته پرېښودې. په دې تا ته دعاګانې نه کوي، سړیتوب ورته وښایه، الله ورته وښایه، پیغمبر ورته وښایه، دینداري ورته وښایه، جومات ورته وښایه، ښه اخلاق ورته وښایه، ښه کردار ورته وښایه. که دی مالدار او که دی غریب وي،
دی به ستا ښه یادوي او ستا دپاره به دعاګانې کوي. هسې تاسو چې ته دینداره سړي سره کښېنئ، دینداره بچي سره، وایي ستا دې پلار خو تاله څه نه دي کړي، غریب وي، لکه پلار یې غریب و بچو له څه جیداد څه نه دی ورکړی، او ته وایي ستا دې پلار خو تاله څه نه دي کړي، دی به ډایرکټ تاله دا جواب درکړي چې ډېر څه یې کړي دي خو تقدیر کې ډېر مال نه و، الله دې په هغه باندې رحم وکړي. دا تربیت دی د مور پلار. هغه بل چې سړیتوب پکې نشته، ښه مالدار دی، مړه وې هغه وخت کې ورسره دغه علاقه اخیستې وې، دا ځمکې اخیستې وې، دا هسې پروت و په سعودي عرب کې ټول عمر هغه څه کړي دي موږ خو خروس کوی کړي دي. وایي دته ګناه نشتي، دته پلار دین نه دی ښولی، دته مور دین نه دی ښولی، که دته یې دین ښولی وی نن به دی داسې وی، خو د ډېرو د داسې به نه وی، خو د ډېرو خو دا کوشش دی چې زما بچی به څه کې مخکې شي په دنیا کې. بس خپل بچي دینی تربیت وله ورکړئ، سبا له به ته مړ پروت یې او دی به ستا دپاره څه کوي، دعاګانې به غواړي. او د بچي د نیکمله بچي دعا مور پلار دپاره ښه قبلېږي. یوه. دویمه، تاسو ټولو ته زما دا نصیحت دی او کتونکو اورېدونکو ته چې خپل مور پلار په دعاګانو کې مه هېروئ، هر وخت ورته دعا کوئ، خصوصا دا دعا رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا، یا الله داسې رحم پې وکړه لکه څنګه چې زه ماشوم را لوی کړی یم. بعضو علماو دا خبره لیکلې ده، بعضو مفسرینو دا فایده لیکلې ده دې آیت لاندې. هلته الله په خپل حق پسې د مور پلار حق ذکر کړی، وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا. د الله بندګي به کوې یوازې او د مور پلار سره به ښه کښېنوي، دا الله حق دی، بیا د مور پلار حق ذکر شوی دی. نو فایدې دا ذکر کړي دی دعا لاندې، وایي څنګه چې ته په ورځ کې 5 پیرې الله ته ودرېږي، لازم ته جرګه کې یعنې فرض مونځ کې، نو کم سے کم چې 5 پیرې ته مور پلار ته دعاګانې کوي. داسې هغوی یو فایده داسې ذکر کړې، داسې حرج پکې نشته، ښایسته خبره ده. یعنی دی راته وایي کم سے کم 5 پیرې کوه، زیات نه زیات چې څومره کې. او زه راته ښه طریقه اسانه په سجده کې دا دعا غواړه، رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. ګرانه ده؟ اسانه ده که یا رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. دعاګانې ورله واړه په مخه. او دا دعا صرف د مړو دپاره نه ده، ګورې ژوندي کله چا مور پلار ژوندي او دپاره دعا غواړه، او چې مړه شي به یې لوی ضرورت دی، لوی ضرورت دی د هغه اوچتو هستیانو دې ته چې موږ هغوی به دعاګانو کې یاد کړو، چا چې زموږ دپاره هر څه خاورې کړي. صرف دغه صرف او صرف همدغه هستیانې دي چې دوی په دنیا کې ځان خاورې کوي د خپل بچي دپاره، خو چې دا بچی غټ سړی شي. نو آیا تاسو نه زه تپوس کوم، آیا دغه غټې هستیانې د دې حقدار نه دي چې ما او تا یو څو سیکنډه ورکړو دوی ته دعا وکړو؟ نه دي حقدار؟ زموږ دپاره به یې دومره څه نه کړي چې ته په ورځ کې یو څو سیکنډه، منټه ته هم نه یم که نه، یو څو سیکنډه ورکړې او دغه غټو خلکو دپاره دعاګانې وغواړي، او هغه یې تورو خاورو لاندې پراته او الله ورته په هغه تورو خاورو کې رڼا جوړه کړي. څومره به هغوی خوشحاله شي، څومره به د هغوی هغه درجې اوچتې شي، څومره به د هغوی مقام اوچت شي. ستا نه به څه لاړو؟ ته چې د خپلو بچو دپاره سهار وځي په توره تیاره، د شپې په توره تیاره راشي، څه پکې بیلې؟ څه نه بیلې پکې؟ زندګي م خاورې کړه. د څه دپاره؟ بچو دپاره، د ښځې دپاره. دا چې ستا دپاره زندګي خاورې کړې ده، دوی له یو څو سیکنډه ته نشي ورکولی چې دعا وکړي، او ستا دپاره خاورې کړې وه که. نو مور پلار ته دعاګانې ډېرې کوئ. دا زما تاسو ته نصیحت دی، او خصوصا په کم ټیم کې ورته کوئ؟ سجده کې او په تهجدو کې جاړه الله ته وایه الله رحم پې وکړه، یا الله د رحمتونو باران پې وکړه. او الله که چېرته دې مړو مور پلار خبرې کولی شوی که نه، او تا دې تپوس کړی وی چې بابا وابۍ څه درله وکړم، تا ته به دقه ویلی چې زویه دعاګانې راته ډېرې زیاتې کوه، دلته دعاګانو ته زه محتاج یم. والله چې دا به یې راته ویلی
چې زوی دعاګانې راته ډېرې کوو دعاګانو ته محتاج هغوی ډېر څه کړي هغه ډېر څه کې که د هغوی نه بعض کوتاهیانې شوي دي هغه په هغه ډېر څه کې ورک شوي دي که نه دي ورک شوي ورک شوي موږ ته خو الله که څه را یادېږي هم چې مور پلار کوتاهي کړي ولله الحمد هغوی څه کوتاهي کړي کوتاهیانې ټولې چا کړي دي هغه موږ کړي دي کوتاهیانې موږ کړي دي نو په کوتاهۍ پسې کوتاهي نه ده پکار دعاګانې ورته کوه د هغوی په نوم صدقې کوه د هغوی په نوم نیک کارونه کوه الله دې زموږ د ټولو مور پلار وبخښي الله دې د هغوی کوم چې مړه دي الله دې د هغوی قبرونه د جنت باغچې وګرځوي رب العالمین دې د هغوی سره حساب کتاب اسان کړي الله دې د هغوی مخونه په آخرت کې وځلوي الله دې وپړقوي او د چا چې مور پلار ژوندي دي الله دې د هغوی په ژوند کې برکت واچوي او زموږ نه چې څه کمې زیاتې شوې د مور پلار په حق کې الله دې موږ ته هغه معاف کړي او الله دې موږ له طاقت راکړي چې پر روان وخت کې د هغوی د حق د ادا کولو کوشش وکړو یعنې دا هغه انسانان دي که نه سبحان الله چې مړه شي هم پته یې حق دی نو لوی حق دکه دی چې ته د هغوی دپاره دعاګانې غواړې بلکې بل حق یې څه دی د هغوی د ملګرو سره به ښه کې تاسو ته زه یو نکته ذکر کړم جوهره نکته یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هغه سړی راغی وی یا رسول الله زما پلار مړ دی په ما یې نور حق شته وی وی د هغوی د ښو سره ښه کوه یو روایت کې څه راځي یو روایت کې دا راځي د هغه د خپلو سره ښه کوه د ملګرو سره یو روایت کې داسې راځي د پلار په ملګرو او په خپلوانو خوشحالي راوله ادخال السرور دې کې ما سوچ کړی دی بتوفیق الله چې ولې په دې سره الله موږ له اجر راکوي حالانکې پلار خو مړ دی نو هغه نکته دا د علمي که دا ستا د پلار ژوندی وي که دا ستا د پلار ژوندی وي او تا د ده دا ملګری خوشحاله کړی وي نو د دې سره د پلار خوشحالېدو او تا نه راضي کېدو او حدیث کې راځي د پلار په رضا کې د الله رضا ده اوس پوه شو که دا ستا د پلار ژوندی وي چې مړ دی او تا د هغه د خپلوانو سره ښه کړی وي او د ملګرو سره نو هغه پرې خوشحالېدو چې خوشحالېدو نو هغه راضي کېدو چې هغه راضي کېدو نو الله درنه راضي کېدو عبدالله بن عمر رضی الله عنهما په سفر روان او په لاره کې یو بانډیچي راغی شپنکې ګړي بیزې ساتلې چې ودرېدو هغه سره یو قیمتي پټکی و هغه یې راواغوستو دا په سر یې کېښود دا پټکی ګورې د خپل سر نه کوزول یا ټوپۍ یا هر څه چې سړي په سر پراته دا ډېر د عزت یو نښی او بل چاته په سر کې دا غټه خبره ده نو ملګرو ورته وی عبدالله وی نو دا خو شپنکی دی ته پټکی یې راواغوستو هغه ته دې په سر نو هغه ورته وی دی به د عمر خواله ډېر راته دی به زما د پلار خواله راته عمر رضی الله عنه نو د هغې د لاسه موږ د دې اکرام کوو اگر که شپنکی ده او که هر څه خو دی د اکرام لایق دی پوه شوی به دې که نه